بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په ور پروګرام کې څنګه کولی شو چې یو تشه صفحه ډیلیټ کړو. مثلا ما سره 3 صفحې دي، د من صفحو کې تشه صفحه ده. تاسو ته زه 3 طریقې ښیم چې دا تاسې په 3 طریقو باندې کولی شئ چې ډیلیټ کړئ. لومړی خو دا ده چې تاسې په دې تشه صفحه کې کلیک وکړئ او بیا بیک سپیس بټن چې دی دا د ووهئ، نو تاسو ته به اتومات چې دغه صفحه څنګه شي ډیلیټ بشي. بیرته ما صفحه کنټرول زیډ کړه، دلته راغلم، بله چې دا ډیلیټ بټن ووهئ، په تشه صفحه کې کلیک وکړئ، ډیلیټ بټن ووهئ، همغه صفحه به څنګه شي ډیلیټ بشي. بیا مې کنټرول زیډ کړه، بله طریقه چې کوم ده هغه د کنټرول اف به تاسې چې دی د څه نه ووهئ، د کیبورډ نه به کنټرول اف ووهئ. کله مو چې کیبورډ نه کنټرول اف ووهه، تاسو سره به دلته چې کوم دی دا تش صفحې مکمل دا به هیډینګ وي. تاسې به دلته راشئ، پیج به کلیک کړئ، پیج چې دی دا به سلیکټ کړئ. سلیکشن نه وروسته چې دی تاسې به ډیلیټ پریس کړئ، بس تاسې سره به څنګه شي تشه صفحه به ختمه شي. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې خالي یا تشه صفحه ډیلیټ کړو، ختمې کړو.